سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ډېر ژر به د لغمان د وطن ګټو بند عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې 13 متره لوړوالی لري، 13 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي او د 4 میگا واټ برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې بند په ډیزاین 160 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د آسیا پراختیایي بانک د ننګرهار کانال سره د 592 زره امریکایي ډالرو په لګښت د کرنیزو وسایلو مرسته وکړه. ځایي چارواکي وایي چې په دغو وسایلو کې 15 ارادې د اوبو سیار واټر پمپونه، 2 ارادې ډم ټرکونه، 1 اراده سکواټور، 1 اراده رولر او 1 اراده لوډر شامل دي. د آسیا پراختیایي بانک د ننګرهار کانال د زیرمو د بیارغونې پروژې مسؤل ویلي چې دغو ماشین آلاتو ورکړه د هغې پروژې برخه ده چې 2009 کال د آسیا پراختیایي بانک د ننګرهار کانال د بیارغونې لپاره پیل کړې ده. دی وايي په دغه پروژه کې د دغو ماشینونو سربیره د 1.8 میلیونو ډالرو په لګښت د کانال د 70 کیلومتره نهر بیارغونه، پاکوالی، سنګکاري او یو شمېر نورې چارې هم پکې شاملې وي. په کونړ کې د شاتو تولید 15 سلنه زیات شوی دی. د کونړ ولایت د کرنې، اوبو لګولې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په کونړ کې د شاتو مچیو روزلو کاروبار په غوړېدو دی چې دا مهال لسګونه کسان پکې په کار بوخت دي او له همدې لارې خپله حلاله نفقه لاسته راوړي. ښاغلي مومند وویل چې د کونړ ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې 88 بابا د شاتو مچیو لوی او واړه فارمونه جوړ شوي دي چې د کال په تېرېدو سره یې مچۍ او د شاتو تولید په زیاتېدو دی. دا مهال د دې ولایت فارمونو کې له 3200 تر 3450 صندوقونه مچۍ تر روزنې او پالنې لاندې دي. د ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو د افغان ځواکونو ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه. دیني عالمانو په دغه غونډه کې روانې جګړې او ناامنۍ غندلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې نور دې له جګړې لاس واخلي. په دغه غونډه کې دیني عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه څو پر طالبانو فشار راوړي چې روانه وینه تویېدنه بنده او سولې ته غاړه کیږدي. په ټول هیواد کې اوس مهال له افغان ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ زیات شوی دی. افغانستان په روان مالی کال کې د سویابینو 420 ننداریزې کروندې جوړوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې دا کروندې د هیواد په 18 ولایتونو کې جوړیږي. په ټولیزه توګه د دغو ننداریزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي او له دې شمېر د هرات، پکتیا، ننګرهار، کاپیسا، بغلان، بلخ، جوزجان او فاریاب په ولایتونو کې د 21 ننداریزو کروندو چارې بشپړې شوې دي. یا د کروندې په داسې حال کې جوړیږي چې د هغو ولایتونو چې د یاد نبات تولید لپاره مناسب اقلیمي شرایط لري د تولید کچه یې کال تر بله زیاتیږي. په کندز ولایت کې د نوي ارچي کانال د 2مې برخې د جوړولو عملي چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دغه کانال د اوبو د مدیریت، د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. اوس مهال 40 سلنه چارې مخته تللې دي. دغه کانال د 3.6 هکټاره ځمکه خړوبوي او په زرګونه هیوادوال به ترې ګټه اخلي. سمنګان کې د اوبو لګولو 3 کانالونه جوړ شول. ځایي چارواکي وایي دغه کانالونه د اوبو د چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت، د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړ شوي دي. دوی زیاتوي د زوړ ایبک، کاریز او چوغي کانالونه چې د 22.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3420 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه او 12700 کسان به ترې ګټه پورته کړي. کندهار ښار کې د یو کانال جوړېدو چارې پیل شوې. د کندهار ښاروال انجینیر محمد رفیع ویلي دا کانال چې د 1640 متره اوږدوالی لري په اساسي توګه به د 15 میلیونو 299 زره 380 افغانیو په لګښت تر 1.5 کال کاري ورځو څخه زیات جوړ شي او په خپلو خبرو کې وویل کندهار ښاروالۍ ته د ترڅنګ راتلونکي کې نورې بنسټیزې پروژې هم تر لاس لاندې لري چې ډېر ژر به یې چارې راپیل شي.
لغمان کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د ګڼو چارې پیل شوې دي. د لغمان ولایت د کډوالو چارو رئیس انجینیر شاکر الله شاکر د معلوماتو له مخې چې د IOM موسسې له لورې د راډا برنامې تر چتر لاندې مرکز اړوند چاردهي او د عزیز خان کڅک سیمې د کرنې د بسته‌بندۍ او راټولولو سنټر ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نوموړی وایي چې د کاکس او زنګوري سیمو کانالونه د جوړولو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه. یا د پروژې د کرنې د تقویې او د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مهمې دي چې ټول ټال پرې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. نږدې راتلونکي کې به د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار جامع جومات ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه جامع جومات په 2 پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول له ټولو اړینو ملحوقاتو سره د ملي پراختیا شرکت بنایي ودانیز ریاست له لورې د جمهوري ریاست ملاتړ ادارې په مالي لګښت جوړ شوی چې په یوه وخت کې د 2000 تنه لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري. دا و د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا مو په لاس پاره.